علیکم. تاسو ته ښه راغلاست زموږ نوې ویډیو ته. په دنیا کې ډېر داسې شیان شته دی چې موږ ترې خبر نه یو. په دې ویډیو کې موږ په داسې دروازو باندې خبرې کوو چې په کلونو راهیسې بندې دي او هیڅ چاته هم معلومات نشته دی چې اصل کې د دې دروازې کیسې څه دي. اول نمبر تاج محل. کیدای شي تاسو ټولو ته معلومات وي د تاج محل کیسې په باره کې. تاج محل د 7 عجوبو نه یوه عجوبه ده. د مغول بادشاه شاهجهان د خپلې ښځې یعنې د ممتاز په یاد کې دا تاج محل جوړ کړی و. آیا تاسو ته پته شته دی چې تاج محل د 1000 څخه زیاتې دروازې لري؟ په دې کې د 100 څخه زیاتې داسې دروازې شته دی چې تر اوسه پورې چاته معلومات نشته دی چې په دې کې څه دي او نو چا تر اوسه پورې خلاصې کړي دي. بعضې خلک داسې وایي چې دا دروازې د هغه وخت راهیسې بندې دي کله چې دا تاج محل جوړ شوی و. دوهم نمبر دروازه نمبر 853. په کاناډا کې یو هوټل دی. دا هوټل هله مشهور شو کله چې د هوټل مشر په دې هوټل کې 8م منزل کې 853 نمبر اتاق کې بند کړو. کله چې دا خبره خپره شوه نو د هوټل مالک څخه پوښتنه وکړه چې ولې مو دا کوټه بنده کړې ده. نو هغې په ځواب کې ورته ویلي چې یو څه وخت مخکې دلته یوه کورنۍ اوسېدلو ته راغلې وه چې یوه ښځه یو سړی یو ماشوم و. هغوی هم ډېر وخت دلته تېر کړل او ډېر خوشحاله وو. او څو وخت تېرېدو وروسته هغې سړي خپله ښځه او ماشوم ووژل او خپل ځان یې هم ویشتو. بیا دا نو کوټه یو څه وخت لپاره بنده وه او بیا بیرته خلاصه کړی شوه او خلک اوسېدلو لپاره راتلل. کله چې خلک په دې اتاق کې اوسېدل نو هغوی شکایت کوو چې دلته د یوې ښځې او یو وړې ماشومې خبر راځي. د هوټل مالک ویرېدو چې هوټل یې بدنامه نشي او هغې اتاق یې د ټول عمر لپاره بند کړو. دریم نمبر سپینکس آف ګیزا. په ایجپت کې یو ځای دی. هلته یو غټ د بوس سر دی چې د سپینکس آف ګیزا په نوم یادیږي. دا ځای په داسې مهارت سره جوړ شوی دی چې په اوسني ټکنالوژي هم نشي جوړولی څوک او هیڅ معلومات نشته دی چې دا چا او څنګه یې جوړ کړی دی. لیکن د دې ځای اوسېدونکي وایي چې په دې کې داسې دروازې دي چې تر اوسه پورې چا نه دي خلاصې کړي او د دروازې تر شا څه شی موجود دی تر اوسه چاته معلومات نشته دی. لایک، کمنټ او شیر درنه هیر نشي. او که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له زاره سره یې سبسکرایب کړئ.